د افغان ښوونځی تدریسي مدیر صاحب تدریسي ته بلنه ورکوو عزیز محمد عطایي صاحب ته چې د سټیج مخې ته راشي او په خپلو ویناوو زموږ غونډه رنګینه کړي. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جهان سپاس از تک تک مهمانای عزیزی که در اینجا تشریف آوردن و از ارجمندای عزیزی که طال تحمل کردن، الله برشان اجر عظیم نصیب بگردانه. نسبت ذیقی وقت بسیار مختصر چند کلمه خدمت شما به عرض برسانم. در قدم اول از همکارای خود که در طول 1 سال با ما بودن و نتیجهش امروز اعلان میکنن و ما در او شرکت کردیم، امروز میبینیم. از اثر زحمات اوناست. از تک تک اونا تشکر میکنم. و 2 پیام بسیار مختصر به ارجمندای عزیز، مخصوصا به کسایی که فارغ میشن از ما، 2 پیام دارم. امیدوار هستم که دقیق به این متوجه باشن و دوستایی که اینجا سخنرانی کردن اونا هم اشاراتی داشتن در ارتباط. به هر صورت من به نوبه خود به ارجمندای خود ایره میگم که محفل امروزی ما به خاطر فراغت است. اگر فراغت را ما مختصر لغتا تعریف بکنیم، به این معنا است که بری و ذمه شدیم، فارغ شدیم. ولی ما میگیم برعکس. شما وقتی که فارغ شدین مسئولیتتان زیاد شد. شما که میگین ما فارغ شدیم، مسئولیت خودتان در مقابل خودتان، در مقابل والدینتان، در مقابل فامیل و بالاخره در مقابل وطن شد. ایره فراغت نگوین. وطن به زحمت و کار ضرورت داره. این وطن را که با علم نسازیم با چیز دیگر جور نمیشه. الله برای ما این توفیق نصیب بکنه که مصدر خدمت به وطن شویم. و پیام دوم ما به فارغا ای است که اگر تمام کتب جهان را شما مطالعه بکنین و بخوانین و فارغ شوین، در رفتار و در کردار و در اخلاق تغییر نبیه، جاهل است. ولو که کل کتاب را خوانده باشی. بعد از اینکه شما یک مرحله بسیار طولانی دانش آموزی و تعلیم را سپری کردین و در بعدی در پوانتون ها و در مراکز علمی میرین، اگر اخلاقتان، روشتان، فهمتان، شیست و برخواستتان تغییر نکرده باشه، فارغ شدن معنی نداره. از الله جل جلاله برای همه تان، برای خود ما، برای ارجمندای عزیز ما توفیق عمل میخواهیم. ما و شما باید اصحاب کرام را الگوی خود قرار بدیم. اصحاب کرام وقتی که از در مکتب پیغمبر علیه السلام درس خواندن، الگو شدن. تا حال ما با اونا افتخار میکنیم. اصحاب کرام را شما الگوهتان بسازین و از زحماتی که میکشین و تعلیمی که میآموزین از او بهره مند شوین. از الله خواهشمند هستم که دنیا و آخرت همه ما شما را خوب بسازه و در عرصه تعلیم و فهم و خدمت به وطن ما را توفیق عنایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چې یو بل تعلیمي کال مو، یو بل بریالی تعلیمي کال مو پای ته ورسوو.
زه په دې لړۍ کې دا چې دا کال موږ پای ته ورسوو په دې کې ډېر استادانو زموږ سره زحمتونه تیر کړي دي دوی ټولو نه مننه کوم د ټولو اداري کارمندانو نه مننه کوم د ټولو ښوونکو نه مننه کوم الله تعالی دې دوی ته اجرونه ورکړي په تعلیمي ماحول کې کار کول دا د هر چا کار نه دی دا د نورو کارونو یا د نورو دندو یا د نورو وظیفو سره فرق لري توپیر لري تعلیمي ماحول کار کول لکه څنګه چې زموږ مشرانو وویل چې په تعلیمي ماحول کې تنها ستا دنده نه ده چې د 8 بجو نه به شروع کېږي تر 4:30 بجو پورې به دوام کوي نه کوم کس چې په تعلیمي ماحول کې کار کوي د هغو هر قدم د شاګرد دپاره هغه تعلیم دی د هغو کړنې د هغو حتی لباس د هغو حتی خبرې د هغو په جامعه کې ژوند کول حتی خوراک او کېناستل دا ټول د شاګرد دپاره د زده کوونکي دپاره دا یو تعلیم دی نو دا اسانه خبره نه ده ته به خپل ژوند د بل په خوښه کوې ته به خپل ځان داسې جوړوې چې نورو ته الګو او نمونه وګرځې او ستا نه هغوی پند واخلي نو دا په تعلیمي ماحول کې کار کول دا د ټولو دپاره دا یو سخته خبره ده چې یعنی هغه څوک چې په دې بخش کې کار کوي او هر څوک دغه نشي کولی نو دوی نه بیا هم مننه کوم د موږ سره ډېر زحمتونه تیر کړي او دغه تعلیمي کال یې موږ سره پای ته ورسوو په بریالیتوب سره یې پای ته ورسوو په دویم قدم کې زه ټولو قدرمنو ګرانو زده کوونکو ته مبارکي وایم هغه چې په ښو درجو سره بریالي شوي او ټولو بریالیو زده کوونکو ته د بریا مبارکي وایم ځوانانو دا ستاسو د هڅو ستاسو د کوښښونو نتیجه ده چې نن مو د خپلو والدینو په خولو باندې مسکا راولی هغوی تاسو ته خوشحاله دي تاسو ښې نتیجې ترلاسه کړې نو بیا مو هم مبارک شه هغه څوک چې زیار باسي هغه څوک چې کوښښ کوي هغه به خامخا نتیجه لاسته راوړي هغه ځوانان چې د خپلو نتیجو نه ناخوښه وي یا بریالي شوي نه دي هغوی هم باید مایوسه نه شي هغه داسې نه دی د آخري ورځ ده دوی نور فرصتونه په لاس کې لري وخت لري کوشش وکوي ادب ځان ته وټاکي انشاءالله چې هغوی به هم همدغسې بریا به ترلاسه کوي لکه څنګه چې دغه نننۍ ځوانانو بریالیو ځوانانو لاسته راوړي یا هم کوم هدف چې ځان ته ټاکي انشاءالله هغو ته به رسیږي خو دا کوښښ غواړي دا زحمت غواړي دا بېخوبي غواړي دا زه یوه خاطره د ځان سره لرم زموږ یو زده کوونکی و چې په تېرو کلونو کې په ډېره ښه درجه به دی بریالی و په چهارنیما کې د درجې نه وتلی و دا ډېر مایوسه و کورنۍ او والدین ما سره په تماس کې وو چې زموږ بچی خو والله کې نمرې ترلاسه نه کړي او دی ډېر خفه دی ما ورته وویل دی باید مایوسه نه شي دی باید درسونه ادامه ورکړي دی ما راوغوښته ادارې ته ورته وویل چې ته تکړه یې ته که چېرته په ځان باور ولرې ته همغه درجه بېرته لاسته راوړی شي د امتحان په جریان کې د امتحان نه مخکې ما سره والد په تماس کې و چې زما بچی خو دومره دی چې د شپې ته 1 بجې هم درس وایي دی ټول وخت یې درس ته ورکړی نو کله چې ما پرون لیستونه کتل چې دی بېرته درجې ته راغلی و نو زه په دې باندې باوري شوم هغه څوک چې وغواړي چې یوه درجه لاسته راوړي هغه 100% یې لاسته راوړی شي دا هوډ د ځانه سورلی او دا هدف ځان ته وټاکي همغه ته رسیږي هغه ځوان په خپله مټه او په خپل زور او په خپل درس او په خپل قوت بیرته درجې ته راغلی او نن دلته ستاسو د بریالیو د لومړیو زده کوونکو په قطار کې ناست دی نو د هغو ځوانانو نه مو هیله دا ده چې هغه باید مایوسه نه شي او نور هم کوششونه وکوي انشاءالله خپل هدف ته به رسیږي بله خبره مې د فارغو زده کوونکو دپاره ده فارغو زده کوونکو ته مبارکي وایم ځوانانو تاسو لوی تړین پړاو د تعلیم پای ته ورسوو 12 کاله بیخي ډېر وخت دی ځوانانو تاسو 12 کاله تعلیم وکړو د غټ پړاو دی او په دې پړاو کې به انشاءالله هغه کس بریالی وي هغه به ښې نتیجې لاسته راوړي خو که چېرته د چا نه سهوه پکې شوي ښو پنځیو ته دوی کامیاب شوي او دوی لاره ورته پیدا کړې زموږ زده کوونکي په طب کې د اوس درس وایي په خپل لیاقت ووینئ نو دا ځوانان هم همدغسې دي زه 100% باوري یم چې دوی کوم هدف د ځان دپاره ټاکلی انشاءالله همغو ته به رسېږي خو فقط په ځان باور پکار دی وکئ تحصیل پرې وکئ تشویق یې کوئ پوښتنه یې وکئ هغه والدین چې زموږ سره په تماس کې وي همیشه د خپل بچي پوښتنه کوي بچی به بریالی ستا ماحول ستا کورنۍ ستا وطن به بریالی وي خو که چېرته بریالیو لومړۍ درجه دویمه درجه او درېیمه درجه بریالیو زده کوونکو ته فارغینو ته او ټولو بریالیو زده کوونکو ته د فراغت او د بریا مبارکي وایم مننه کوو چې تر اوسه پورې موږ زغملي